امینه مال زما مور وفات شوه زما پلار دونه ظالم دی، دسه بې وهله که نه دسه بې وهله که نه یو ورځ یې په لرګي باندې ووهله هلته تېره هغې به نه دې سر له راواچو دا سر یې دوه ټوټې شو دماغ پکې ملګرو د ګلچاحت مور وفات شوې ده او تازه ګلچاحت یوه ویډیو جوړه کړې ده چې په هغه کې د خپل ژوند او د مور د ژوند یو دردناکه قصه بیان کړې ده. ګلچاحت په دغه ویډیو کې په چغو چغو ژاړي او د خپلې مور ویر کوي. ګلچاحت وایي کله چې زه لویه شوم او په ما کې د اجړاتوب یو دغه اثرات شروع شول نو زه خپل سکه پلار او سکه ورونو د خپل کور څخه وایستمه، خو یوازې زما مور وه چې همیشه به یې زما طرف کول او همیشه به ماته ډېره زیاته خفه وه. پلار او ورونو چې به مې له ما سره کوم ظلمونه هم کول نو مور به مې ډېره زیاته پرې خفه کېده. خو د افسوس خبره دا ده چې زما د مور هیڅ هم په وسه نه و، هیڅ یې هم زما لپاره نه شوی کولی. وایي چې کله مې زه پلار او ورونو د کور څخه وشړلم نو مور به مې په پټه ماته رنګونه کول، زما حال احوال به یې اخیستل او په ما به یې پوښتنه کوله، حتی تر دې حده چې زما مور له ما سره د رابطې په وجه باندې وهل وخوړل. زما پلار راولاړ شو، زما مور یوازې په همدې ووهله چې ولې له ګلچاحت سره رابطه ساتې. د همدې وهلو باوجود هم زما مور نه منې کېده، د هغې زړه نه صبرېدو، خو له ما سره به یې رابطه کوله، په پټه به یې د چا موبایل لا پیدا کو بیا به یې ماته رنګ کول. ګلچاحت وایي اوس چې مې مور وفات شوه نو ما د خپلې کورنۍ ورونو او پلار سره رابطه وکړه چې زه کور ته درځم د خپلې مور اخري دیدار کوم، خو هغوی په ځواب کې راته وویل چې ته زموږ لپاره مړه یې، کور ته مه راځه او په کور کې دې نه پرېږدو. ګلچاحت خپله قصه په چغو چغو بیانوي او وایي چې زه مې ورونو او پلار د خپلې مور اخري دیدار ته هم پرې نه ښودم. دا وایي چې زما پلار ډېر ظالم سړی دی. یو ورځ یې د باندې نه په غوسه راغی او زما مور ته یې لرګی راواخیستل او پر یې سر یې ووهله، سر یې پرې مات کړل او ټولې جامې په وینو ولړل شوې. زه هغه وخت ماشوم وم، ما د خپلې مور درد برداشت نه کړی شو، سمدستي د باندې راووتم او په کلي کې مې چیغې وکړې چې ای خلکو د خدای لپاره راشئ زما مور رامړه کوي. ګلچاحت ویر کوي او ژاړي، وایي چې یوازینی کس په دې دنیا کې زما مور وه چې همیشه به زما غم ورسره، زما پوښتنه به یې کوله او په زما په غم به دردېدله.